او لومړنۍ ډله به دوهمې ډلې ته ووایي چې که موږ د پړې یعنې ملامتۍ وړو نو تاسې پر موږ باندې څه ښه توب درلود اوس د خپلو کړو وړو په نتیجه کې د عذاب خوند وڅکئ باور ولرئ چا چې زموږ آیاتونه دروغجن ګڼلي دي او د هغو په مقابل کې سر غړولی دی د هغو لپاره به د آسمان دروازې هیڅکله پراننستل شي جنت ته د هغو تګ دومره ناممکن دی لکه د ستنې سپم څخه د اوښ تیریدل موږ مجرمان په همداسې مجازات محکومو د هغو لپاره به د دوزخ لاندې یعنی فرش او د همدې دوزخ له پاسه اغوستونه یعنی پوښ وي دا د هغه بدله چې موږ یې ظالمانو ته ورکو د دې پر خلاف کومو کسانو چې زموږ آیاتونه منلي دي او غوره عملونه یې کړي دي او په دې باب موږ هر څوک د هغه د وسې په اندازه مسؤل ګرځو هغوی جنتیان دي هلته به هغوی تل اوسیږي د هغو په زړونو کې چې د یو بل په خلاف کوم خیره وي هغه به موږ ایسته کړو د هغوی نه لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به ووایي چې ثنا ستاینه الله لره ده چې هغه موږ ته دا لاره وښودله موږ په خپله لاره نشوی موندلی که الله موږ ته لارښوونه نه وای کړې زموږ د رب لیږل شوي پیغمبران په رښتیا سره په حق راغلي وو په هغه وخت کې به آواز راشي چې دا جنت چې تاسې د هغه وارثان ګرځېدلي یاست تاسې ته د هغو عملونو په بدل کې درکړی شوی دی چې تاسې کول بیا به دا جنتیان دوزخیانو ته آواز وکړي وبه وایي موږ خو هغه ټولې ژبنې یعنې وعدې بشپړې ومیندلې چې زموږ پروردګار له موږ سره کړې وي آیا تاسې هم هغه ژبنې وعدې پوره ومیندلې چې ستاسې رب کړې وي هغوی به ځواب ورکړي هو په دې وخت کې به یو آواز کوونکی د هغوی په منځ کې نارې کړي چې د خدای لعنت دی وي پر هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلک منع کول او د هغوی کوږوالی یې غوښت او له آخرت نه منکران د دې دواړو ډلو ترمنځ به یو پرده یعنی برید وي چې د هغې د پاسه پر اعراف باندې به څه نور کسان وي دوی به هره ډله د هغې له څېرې نه پیژني او جنتیانو ته به آواز وکړي وبه وایي چې سلامتي دې وي پر تاسې دا خلک به په جنت کې ننوتلي نه وي خو د هغه هیلهمن به وي او کله چې د هغوی سترګې د دوزخیانو لوري ته واوړي نو وبه وایي ای پروردګاره مونږ د دې ظالمانو ملګري کوه بیا به دا د اعراف خلک څو تنه غټ غټ دوزخیان د هغو په نښو نښانو سره وپیژني ورته به آواز وکړي چې تاسې ولیدل نن نه ستاسې ډلې ټپلې ستاسې څه درد دوا کړ نه مو هغه وسایل په کار شول چې تاسې لوی شیان ګڼل او آیا دا جنتیان همغه خلک نه دي چې د هغو په باب تاسې په قسمونو خوړلو ویل چې دوی ته خو به خدای له خپل رحمت څخه هیڅ شی هم ور نه کړي نن هم هغوی ته وویل شول چې ننوځئ جنت ته نه به در باندې ویره وي نه کړاو او دوزخیان به جنتیانو ته آواز وکړي چې لږ غوندې اوبه پر موږ باندې راتوی کړئ یا له هغې روزي څخه چې الله تاسې ته درکړې ده یو څه راوغورځوئ هغوی به ځواب ورکړي چې الله دا دواړه شیان د حق پر هغو منکرانو باندې حرام کړي دي چې هغوی خپل دین لوبه او ساعتیري ګرځولی او د دنیا ژوند هغوی غولولی وو الله فرمایي چې نن به موږ هم هغوی په همغه شان هیر کړو لکه څنګه چې هغوی د دې ورځې پیوستون هیر کړی او زموږ له آیاتونو څخه یې انکار کوو موږ دغه خلکو ته له یو داسې کتاب سره راغلي یو چې هغه مو د علم په اساس تشریح کړی دی د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی اوس نو آیا دا خلک له دې پرته کومې بلې خبرې ته سترګې په لاره دي چې هغه عاقبت سره مخامخ شي چې دا کتاب د هغه خبر ورکوي په کومه ورځ چې له هغه عاقبت سره مخامخ شي نو چا چې مخکې هغه له یاده ویستلی وو همغه خلک به ووایي چې په رښتیا سره زموږ د پروردګار پیغمبران له حق سره راغلي نو آیا اوس به زموږ لپاره کوم سپارښتګر وي چې زموږ په باب سپارښت وکړي یا موږ دوهم ځل بیرته ولیږل شو تر څو د هغه څه په ځای چې موږ پخوا کول اوس په بل ډول کار وکړو هغوی په خپله خپل ځانونه زیانمن کړل او کوم دروغ چې هغوی تړل هغه ټول ورڅخه ورک شول په حقیقت کې ستاسې رب هماغه الله دی چې هغه آسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل
بیا د خپلې پاچاهۍ پر تخت باندې جلوهګر شو. شپه په ورځې باندې خوروي او بیا ورځ په شپې پسې په منډه راځي. لمر او سپوږمۍ او ستوري پیدا کړل. ټول د هغه د امر تابع دي. خبردار اوسئ، د همغه هستونه ده او د همغه حکومت دی. لوی د الله لره، د ټولو نړیوالو مالک او پروردګار دی. خپل رب وبلئ په زاریو زاریو او په پټه پټه. دا یقیني ده چې هغه له حده تیري کوونکي نه خوښوي. په ځمکه کې فساد مه راوړئ چې کله په هغې کې اصلاحات راغلي دي، او همغه خدای له ویرې او امید سره وبلئ. په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی. او همغه د الله ذات دی چې بادونه د خپل رحمت مخکې زیری ورکوونکي لیږي. بیا چې کله هغوی له اوبو څخه درنې شوې وریځې را الوزوي، نو هغه د کومې مړې ځمکې په لوري خوځوي او هلته د باران په ورولو له همغې مړې ځمکې نه رنګارنګ میوې راباسي. وګورئ، په دې ډول موږ مړي د مرګ له حالت نه راباسو. په کار ده چې تاسې له دې کتنې څخه درس واخلئ. کومه ځمکه چې ښه وي، هغه د خپل پروردګار په امر سره ښې میوې دانې راوړي، او کومه کرونده چې ناکاره وي، له هغې څخه له بابیزه یعنې بیکاره حاصلاتو نه پرته نور څه نه راوځي. په دې توګه موږ د هغو خلکو لپاره بیا نښانې وړاندې کوو چې شکر ویستونکي دي. موږ نوح د هغه د قوم لوري ته ولیږه. هغه وویل: ای زما قومه، د الله بندګي وکړئ. له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته. زه پر تاسې باندې د یوې هیبتناکې ورځې له عذابه ویریږم. د هغه د قوم مشرانو ځواب ورکړ: موږ ته خو داسې ښکاري چې ته په څرګنده ګمراهۍ کې اخته یې. وی ویل: ای زما قومه، زه په کومه ګمراهۍ کې نه یم اخته شوی، بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم. ستاسې خیر غوښتونکی یم او ما ته د الله له لوري د هغه څه معلومات راکړی شوي چې تاسې ته نه دي معلوم. آیا تاسې په دې خبره حیران شوئ چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم نه د یو سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله، تر څو چې ستاسې پاملرنه راواړوي او تاسې له انحراف نه ځان وژغورئ او پر تاسې رحم وشي؟ خو هغوی هغه دروغجن وګاڼه. په پای کې موږ هغه او د هغه ملګرو ته په یو بیړۍ کې نجات ورکړ، او هغه خلک مو غرق کړل چې هغوی زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو. په باوري توګه هغوی ړانده وو. او د عادیانو لوري ته موږ د هغو ورور هود ولیږه. هغه وویل: ای زما قومه، د الله بندګي وکړئ. له هغه پرته ستاسې هیڅ بل کوم خدای نشته. نو آیا نه ویریږئ؟ د هغه د قوم مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو څخه انکار کوو، په ځواب کې وویل: موږ خو تا په ناپوهۍ کې اخته ګڼو او زموږ دا ګمان دی چې ته دروغجن یې. هغه وویل: ای زما قومه، زه په ناپوهۍ کې اخته نه یم، بلکې زه د رب العالمین پیغمبر یم. تاسې ته د خپل رب پیغامونه رسوم او ستاسې خواخوږی یم چې ډاډینه ورباندې کیدی شي. آیا تاسې په دې خبره په حیرانتیا کې ولویدئ چې تاسې ته په خپله ستاسې د قوم د یو سړي په وسیله ستاسې د رب یادونه راغله، تر څو چې هغه تاسې متوجه کړي؟ مه هیروئ چې ستاسې رب د نوح علیه السلام له قوم نه وروسته تاسې د هغه په ځای کېنولئ او تاسې یې ښه پیاوړي کړئ. نو د خدای نعمتونه په یاد ولرئ. هیله ده چې ورغېږئ. هغوی ځواب ورکړ: آیا ته د دې لپاره موږ ته راغلی چې موږ یوازې د الله عبادت وکړو او هغه پرېږدو چې زموږ پلرونو نیکونو د هغو عبادت کړی دی؟ ښه نو راوله هغه عذاب چې ته موږ ته د هغه اخطار راکوي که ته رښتونه یې. هغه وویل: ستاسې د رب نفرین در باندې پرېوت او د هغه غضب در باندې وغورځېد. آیا تاسې له ما سره په هغو نومونو شخړې کوئ چې تاسې او ستاسې پلرونو او نیکونو ایښي دي، چې د هغو لپاره الله کوم سند نه دی نازل کړی؟ ښه نو تاسې هم منتظر اوسئ او زه به هم له تاسې سره انتظار کوم. په پای کې موږ په خپلې مهربانۍ سره هود علیه السلام او د هغه ملګري وژغورل او د هغو خلکو بیخ مو ویسته چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي وو او نه وو ایمان راوړونکي. او سمودیانو ته موږ د هغو ورور صالح ولیږه. هغه وویل: ای زما قومه،
د الله بندگی وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته تاسې ته ستاسې د رب روښانه دلیل راغلی دی د الله دا اوښه ستاسې لپاره د یوې نښانې په ډول ده نو هغه پرېږدئ چې د خدای په ځمکه کې وڅري هغې ته په کوم ناوړه قصد لاس مه وروړئ که نه نو یو دردناک عذاب به تاسې ونیسي